وكان يقول او دا بيوي تصدقوا 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 صدقې ډېرې ورکوئ صدقې ډېرې ورکوئ صدقې ډېرې ورکوئ په صدقو کې ګوره ډېر خیر پروت دی زه تاسو ټولو ته دا نصیحت وکړم ټولو ملګرو ته خیر دی 1 ریال ورکوئ 1 ریال که چېرته تاسو دا طریقه یو سړی وي زه غریب یم زما اوس نه رسي او دی د ورځې 1 ریال ږدي د الله دپاره یا 2 ریاله جدا کوي یا 15 او د میاشتې کې څو جوړې شوې بیا د 200 جوړې شوې بیا د 300 جوړې شوې ځکه اوس تپوس وکړم دې ځای کې او ما له جواب مه راکوئ ځکه چې ډېر عجایبات به راښکاره شي په تاسو کې کوم سړي په دې نږدې وخت کې صدقه کړې ده کوم سړي په دې نږدې وخت کې صدقه کړې اکثر به پکې سټ وګورې موږ ځان له غریبانان یو ته صرف د لوږې نه مړ شوې موږ ځان له غریبانان صدقه دې ته خو نه وایي چې ته صرف 1 کروڑ روپۍ راواله او 1 لاک روپۍ راواله او 1000 ریاله راواله او 10 ریاله راواله اوس مطابق دې څه کېږي ولیکه په دې صدقو کې الله لوی خیر اچولی لوی خیر موږ ګورې په خپلو سترګو رب الکعبه لیدلی دا د دې خبره وکړم داسې سړي په ژوند کې الله ډېر خیر اچوي چې هغه صدقې کوي د الله په دین کې لګوي د دین په لارو کې لګوي او دې کې به درته یو فایده ذکر کړو ګوره الله په قرآن کې وایي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الله وی خرچو کوي مخکې د دې نه چې مرګ باندې راشي خرچو کوي دا نه چې صرف په ځان یې ولګوه خرچو کوي د الله په لاره کې ولګوه مخکې د دې نه چې مرګ راشي فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب دا سړی به څه چغې وایي ګوره دا چې مرګ پرې راغی دی به یا الله که لږ دې پرېښودی وی په دنیا کې لږ دې یا الله پرېښودی وی نو څه دې کول فاصدق یا الله صدقې مې ورکولې علما وایي چې دې ځای کې دې سړي بل عمل ذکر نه کو چې زه مونځ کو یا ما به روجې نیولی وې یا ما به ذکر کړی وې یا ما به جهاد کړی وې یا ما به علم زده کړی وې نه نه وی الله که لږ ټیم دې راکړی ما به صدقې ورکړی وی دی په دې وکړه دا خبره چې ده ته په قبر کې د صدقو هغه اهمیت معلوم شو نو ارمان یې د دې وکړو چې را صدقه مې ورکړی وی نو دا ګوره تاسو ته داسې فایده ووي چې یعنې که په دې پسې په کلونو سړی سفر وکړي نو هم کمه ده چې دې سړي دا د مرګ نه بعد چې چغې وایي چې یاله لږ ټیم راکړه دا د بل یو عمل ذکر ونه کړو چې الله ما پرېږده زه مونځ کوم زه روجې نیسم زه حج کوم زه عمره کوم نه نه فاصدق یا الله که لږ ټیم دې راکړی نو ما صدقې ورکولې نو لږه ورکوئ لږه صدقه ورکوئ که چې د غریب وینې دا غریب دې چېرته تا نه خالي لاس لاړ نه شي 1 ریال ور ورکوه 2 ریاله ورکوه او ما ته پته د دې نه هم زیات وس کېږي هسې به سترګې نه پټو 1 ریال څه شی دی په ورځ کې 2 ریاله څه دي په ورځ کې څومره په دې موبایل او په دې انټرنیټو باندې لګوو موږ د موبایل نیټ چې ورسره ختم شو پیسې ورسره جیب کې نه د هغې دپاره قرضې که نه قرضې د هغې دپاره دا موبایل نیټ کې د باندې یو پیر بند شو او دا کم چې لګی دی ښځو ته او بچو ته ټلیفونونه کوي په دغه ایمو په دې شونو باندې ګوري ته په دوی باندې یو څو ورځو دا نیټ بند کړه چې څه کوي دې دپاره چې څومره پیسې ته غواړې دلې درکوي خو دا ورته کوله وکړه او چې کله د الله لار ورته ووایي نو بس بیا غریب څوک وایي زه غریب یم او څوک وایي مزدوري مې نشته څوک وایي د څو ورځو نه مې دیاړي نه لګولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره د اور نه ځان بچ که اگر که نیمه کجوره د الله په لار کې ورکړې نیمه کجوره نیمه کجورې اوس د یو کس نه رسي نیمه کجورې اوس د الله په لار کې ورکړي د
دې انسانانو دې حالاتو ته چې سړی وګوري والله نن سبا ډېر د یېرې وخت دی ګوره ډېر د یېرې وخت دی دا پیسه نه ده دا په موږ باندې داسې یعنې داسې راګیر کړي وو که نه د پیسې او د دنیا چې تپوس یې مه کوه نن د یو کس نه خبرې شوم هغه چې ته بیمار اوس په لاره مې دې ملګرو ته خبره کوله چې راتله بیمار شوی و بیا ډېر بیمار شوی دی خرچې پې ډېرې لګېدې کلي ته لېږلو باندې خرچه ډېر لګېده هغه ټولو کسانو ورته دیره پرېښودې او تښتېدلي دي هغه په کمره کې یوازې پروت دی دا کسانو یوازې په کمره کې پروت یوازې ټول بلډینګ یې ورته خالي کړی ټول دې تښتېدلي دا سړی به بهر چې راوځي برید باندې به چې لاس ووایي چې موږ چې مسلمانان هم یو او پښتانه هم یو او زموږ چې جیداد هم دی وړه به کېږي دغه جیداد په دې جیداد باندې الحمدلله زه خپل بوټان پاک کوم چې زه د یو مسلمان تپوس پې نشم کولی زه د یو ورور د یو کلیوال د یو ملګري مرسته نشم کولی زه د خپل تپوس نشم کولی زه د بیمار تپوس نشم کولی زه په سخته کې د یو مسلمان سره نشم ودرېدی نو زه چې دا خبره مې واورېده وختي ډېر داسې حیران شوم ما ګوره دا زموږ د زمانه نه ډېر د یېرې وخت دی والله ډېر د یېرې الله دې موږ چېرته انسانانو ته نه محتاجوي چېرته دې الله موږ انسانانو ته نه محتاجوي او په دغو کې دا کوم چې تښتېدلي په دې کې خپل وروڼه مې شته چې هغه دې مور پلار نه پیدا دي دا خبرې رور دی او ماما زوی دی او کاکا زوی د دې پیسې دومره زور دی د دې پیسو چې دا په غرونو باندې د لسمې کاینې وکړي لا شتي پکې موږ دا نه وایو چې نشتي هغه لږ دي هغه څه دي هغه لږ دي هغه دي چې دنیا یې په قابو کې ده دی د دنیا په قابو کې نه دی هغه دي چې پیسې د هغوی په قابو کې دي دی د پیسو په قابو کې خو نه دی نو دې ځکه وګوره پیغمبر درې پیرې ووایي چې څه ورکوي صدقې ورکوي صدقې ورکوي صدقې ورکوي څه چل خو دی چې پیغمبر درې پیرې وایي صدقه ورکوي هغه چل دا دی چې په دې کې لوی خیر الله ایښودی دی مصیبتونه به دنه الله لرې کړي په صدقو سره مصیبتونه لرې کړي او بل ایمان سره مرګ به راته الله نصیب کړي کوم سړی چې د الله په لار کې خرچې ډېرې کوي که نه نو د ایمان سره مرګ ورته الله نصیب کوي آخري وخت کې ورته الله کلمه نصیب کړي بل کما تدین تدان څنګه چې کېدی شي به درسره کېږي کوم سړی چې د خلکو سره ودرېږي او مرستې کوي او صدقې ورکوي سبا له الله بیا دیم نه ضایع کوي الله یې ساتي د سختو حالاتو نه خو که پرې راشي سخت حالات نو د هغه اوچت مقام د لاسه او د هغه اوچت خوی د لاسه د الله نه بعد څوک یوازې نه پرېږدي کما تدین تدان دا بس څه وایي دلته زموږ د پښتنو کې بعض زه ګورم یې نه د چا سره غم خادي کوم او نه دې را سره څوک کوي زه نه د چا سره غم خادي کوم او نه دې ما سره څوک کوي دا د مزدورۍ ملک دی سره غم خادو ملک دی دا غریب سبا لکه پسې سخت راشي څوک دې مخ ته ولم څوک نه ګوري ولې ځکه چې دم دغه طریقه وه او څه چې کري هغه به ریبي څه چې دې کړي هغه شیان به درسره کېږي نو داسې منځ کې یو نصیحت راغی او موږ په دې درسونو کې د نصیحت دې طرف ته ډېر زور کوو ځکه چې دې ته زموږ ضرورت دی صدقه ریال ورکول ته دې طاقت دی دی روزانه یو ریال نشي په 2 ورځو کې یو ریال یږدې او دې نه به څومره جوړې شي ځکه یو عالم دا طریقه ذکر کوله په جامعه کې استاذ و هغه وایي ما دا طریقه جوړه کړې ده چې کله هم زما نه ګناه وشي نو زه څه پیسې یو ډبي ته ورچو پیسې هغه ونه وي خبره یې پټه وساتله
خو موږ به داسې ووایو د یو سړي نه ګناه وشي د ورځې لکه اوس یو سړی دی دروغ یې ووایي ورته ما ګناه وکړه توبه یې وویسته الله ته واپس شو او سره د هغې دې ډبي ته یې لس ریاله ور واچول بیا بله ګناه ترې وشوه بله ترې وشوه او دی په ځان لازم کړي او بیا دا د میاشت په اخره کې دا ډبې کوله وکړي ټول د الله په نوم صدقه کړي نو د ګناهونو نه بند شو صدقې وشوې د الله په لار کې خرچه وشوه که موږ ته په دې طریقې سره داسې کوو چې روزانه یو ریال د الله دپاره جدا کوو یو ریال او زه ډېر حیران شم لکه د تعبیر قرآني ته ګوره وانفقوا مما رزقناکم الله وی ولګوئ د هغه څه نه چې څه موږ درکړي او چې الله یو شی راکړی ته پکې بیا هم دومره بخل کې دا مال خو دیم د الله مال دی ته پکې سره بخل کې الله تا نه دا غواړي چې زما په دې مال کې ولګوه الله وی او په چا یې ولګوه د ځان دپاره هم نه غواړي وی په دې خپلو وروڼو باندې یې ولګوه په دې خپلو مسلمانانو باندې یې ولګوه په دې انسانانو یې ولګوه چې د غریبانانو حاجتونه پوره شي د محتاجو خلکو حاجتونه پوره شي تا ته دا وویل ده او په دې کې مې یو سړی بخل کوي او زمونږ په دې به خفه کېږو نو حقیقت ته به حقیقت وایو حق ته به حق وایو په دې باب کې پښتانه انتهایي کمزوري دي شتي پکې خو هغه لږ دي او بعض هغه دي چې وي کې نو بیا دا خپلې صدقې تذکره بیا د بازار په منځ کې وکړي من خو جوي راغی بل یو راته وي چې قرض راکړه یعنې څه ده اوس ورکړي ولم نه دي چې توریران د ده شوې خو څه قرض راغی رابلو زما خواله راغی وایي چې 500 ریاله راکړه غریب په شرمونو وشرمو د هغه د خوښه به نه و چې چاته وویلی شي دی به د هغه دغه قرض چې ورته ورکړي چې به ترې واپس هري د مرۍ نه به یې نیسي دا به ترې واپس هري د هغې تذکره یې وکړه نو زمونږ پښتانه د صدقې په باب کې څه دي کمزوري تاسو ما سره دا خبره منئ که نه منئ که څوک یې نه مني او دلایل ورته معلوم وي چې زما دا خبره غلطه ده ماته دې وایي ستا دا خبره غلطه پښتانه خو ټول نه تکړه دي په دې باب کې څوک دې ووایي موږ ته کمزوري دي انتهایي کمزوري دي لږ نه ډېر کمزوري نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي